سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 19 چې د 2025 زیږدیز کال د سپتمبر له 9 سره برابر ده. وزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. پر غزې د اسرایلی بریدونو دوام 15 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اسرایلی پوځ د غزې ښار اوسیدونکو په زور تخلیې ته اړ کوي. بشري بنسټونه د ناورین د ژورېدو خبرداری ورکوي. او نیپال هغه بندیز لرې کړ چې پر ټولنیزو رسنیو لګولی و او د پراخه لاریونونو ګډوډۍ او د لږ تر لږه 19 کسانو د وژل کېدو لامل شوی و. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. پر غزې د اسرایلی بریدونو دوام 15 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د جګړې ځپلې غزې په کوڅو کې نن سهار بیا د وینو او خاورې بوی ګډ شوی دی. روغتیایي سرچینې وایي د اسرایلي ځواکونو له لوري پر ګڼ میشتو استوګنیزو سیمو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 بې ګناه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ډېری ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی او د روغتیایي امکاناتو کموالی د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. د غزې اوسیدونکي وایي ښار په کنډواله اوښتې او هره شیبه د مرګ سیوری د خلکو پر ژوند غوړېدلی وي. دوی وایي موږ د خپلو ماشومانو چیغې اورو، خو نه مو کور خوندي پاتې دی او نه سرپناه. په داسې حال کې چې نړیوالې مرستندویه ادارې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکوي. غزه لا هم د سختو بمباریو لاندې ده او د نړۍ د خاموشۍ تر سیوري لاندې د مظلومو ملکي وګړو ژوند یو بل پسې اور ته سپارل کیږي. اسرایلی پوځ د غزې ښار اوسیدونکي په زور تخلیې ته اړ کوي. بشري بنسټونه د ناورین د ژورېدو خبرداری ورکوي. د اسرایل نیواګر پوځ نن سه شنبه د غزې ښار اوسیدونکو ته د تخلیې امر ورکړی او خبرداری ورکړی چې قسم دستي ښار پرېنږدي د سختو بریدونو ښکار بشي. د دغه اعلان له خپرېدو سره سم د غزې زرګونه کورنۍ په ویره او ګډوډۍ کې لوېدلې دي. ځینو خلکو د خپلو ماشومانو او لږو شتمنیو سره د ښار پرېښودو هڅه کړې، خو ډېری نور یې د خوندي تګ ځای نه لري او هیڅ سیمه د بمباریو څخه خوندي نه ده پاتې. اسرایلي لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په ډاګه ویلي، زه تاسو ته وایم دا فرصت واخلئ او زما خبرې په دقت واورئ. تاسو ته خبرداری درکړل شوې، سمدستي ووځئ. د نوموړي دا څرګندونې د نړیوالو له نظره د ملکي وګړو په وړاندې ښکاره ګواښ او د بشري اصولو خلاف فشار ګڼل کیږي. نړیواله مرستندویه ادارو او حقوقي بنسټونو خبرداری ورکړې چې د غزې ښار د جبري تخلیې پلان به د څه باندې 2 میلیونو اوسیدونکو د ژوند ناورین لا جوړ کړي. دوی ټینګار کوي چې د جګړې په نوم د ملکي وګړو کورونه ویجاړول، د هغوی له ځایه شړل او بې سرپناه کول د نړیوالو بشري قوانینو ښکاره سرغړونه ده او همدا د فلسطینیانو د توکمیزه وژنې او له منځه وړنې برخه ده. څارونکي وایي اسرائیل ښکاره توګه باندې نړیوال بشري قوانین په لغته وهي او د فلسطین ملت له منځه وړي، لکه وژونکي لیوان چې د میږو بې شپونکي رمې باندې یرغل وکړي، وی وژني او بیا هېرې شي. کارپوهان وایي ملګري ملتونه باید ژر تر ژره د دې لیوه د داړونکو بریدونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د منځګړیتوب هڅې هم روانې دي. قطر د حماس له مشرانو غوښتي چې د امریکا د اوربند او یرغمل شویو د تبادلې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي، خو د اسرایلي بریدونو لمبې لا نه دي مړې شوي، بلکې د هرې شیبې په تېرېدو سره د غزې ماشومان، ښځې او زاړه د مرګ او لوږې تر سیوري لاندې ژوند تېروي. د روغتیایي سرچینو په وینا د بریدونو له پیله تر اوسه له 4,000 زیات فلسطینیان وژل شوي او سلګونه زره نور بې کوره شوي دي. د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت هغه پریکړه تایید کړې چې له مخې یې د کالیفورنیا په سویلي سیمه کې د کډوالو د نیولو پراخ عملیات قانوني ګڼل کیږي. د محکمې محافظه‌کارو غړو ویلي امنیتي ځواکونه کولی شي یوازې د خلکو د ظاهري بڼې، رنګ، ژبې یا لهجې پر اساس له هغوی پوښتنې وکړي او ان وینیسي. دغه پریکړې د دیموکراتانو او د مدني حقونو د مدافع ډلو سخت غبرګونونه پارولي دي. د کالیفورنیا والي ګیوین نیوسم دغه اقدام د نسلي ویرې د لړۍ پیل بللی او د سترې محکمې 3 لیبرال قاضیان یې مخالفت کړی چې دا پریکړه د امریکا بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. کارپوهان وایي دا وضعیت د لاتیني امریکایانو ترڅنګ زرګونه افغان، پاکستاني او نورو هیوادونو کډوال په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کوي. د کډوالۍ چارو وکیلان وایي افغانان چې ډیری یې د وتلو په پروسه کې دي د سیاسي پناه غوښتونکي دي، ښایي یوازې د بڼې او لهجې له امله ودرول شي، حتی که قانوني اسناد هم ولري. د امریکا د کډوالو د ملاتړ ډلې خبرداری ورکړې
چې دا ډول نیونې د ټولنو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز کوي، د ویرې فضا خپروي او د هغو افغانانو وضعیت نور هم خرابوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې په امریکا کې پناه اخیستې ده. دغه پریکړه په داسې حال کې شوې چې امریکا کې د افغانانو د موقت خوندیتوب پروګرام پای ته رسېدلی او د لسګونو زره افغانانو د پناه غوښتنې پروسې هم ځنډېدلې دي. نیپال هغه بندیز لرې کړ چې پر ټولنیزو رسنیو یې لګولی و او د پراخو لاریونونو ګډوډۍ او د لږ تر لږه 19 کسانو د وژل کېدو لامل شوی و. د دې هیواد حکومت څو ورځې وړاندې د ناسمه معلوماتو جعلکارۍ او تعصبي محتوا د مخنیوي په موخه پر واتساپ، فیسبوک، انسټاګرام، لینکن، یوټیوب او نورو ټولنیزو شبکو بندیز اعلان کړی و. دغه پریکړه د زرګونو خلکو د قهر لامل شوه او لاریونوالو د اقدام د بیان پر ازادۍ برید وباله. په کټماندو او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه تر سره شول چې د چارواکو په وینا کټماندو کې 19 تنه او په تحریک کې 2 کسان وژل شوي او سلګونه نور د پولیسو سره د نښتو پر مهال ټپیان شوي دي. د نیپال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر اعلان وکړ چې حکومت د ټولنیزو شبکو بندیز پای ته رسولی او دغه پلیټ فارمونه بیرته فعال شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د لاریونوالو د وژنې پر سر ژوره اندېښنه ښودلې او د رڼو او عادلانه څېړنو غوښتنه یې کړې ده. او وروستی خبر همدا چې په بیت المقدس کې د 2 فلسطیني وسلوالو په برید کې 6 اسرائیلیان وژل شوي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. د اسرائیلي پولیسو په وینا بریدګر د موټر له لارې د بس تمځای ته ورغلي او پر خلکو یې ډزې کړي، خو وروسته دواړه د یو اسرائیلي سرتیري او وسلوال ملکي لخوا ځای پر ځای ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي په وژل شویو کې د یوې ښځې په ګډون یو اسپانیایي وګړی هم شامل دی او د روغتیایي سرچینو له مخې د 6 ټپیانو حالت نازک دی. د حماس ډلې برید ستایلی خو د ترسره کولو مسؤلیت یې نه دی منلی. بل لور ته د فلسطین ولسمشر محمود عباس د فلسطیني او اسرائیلي ملکي وګړو پر ضد هر ډول برید غندلی دی. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې پر غزې نږدې 2 کاله کېږي اسرائیلي بریدونه دوام لري. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.